ستا ورغاون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د قشتپې کانال د وروستیو کاري پرمختګونو د لیدنې په موخه د 1400 یول مریض کال د سنبلې میاشتې په 11 بلخ ولایت ته سفر وکړ. محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د قشتپې کانال پروژې کارونه له نږدې څخه وکتل او د یادې پروژې د مسؤلینو د ترسره شوو کاري پرمختګونو او هڅو له امله یې ستاینه وکړه او هغوی ته د کارونو د لا ښه والي په موخه لازمې سپارښتنې وکړې. د یادولو وړ ده چې د یادې پروژې له پیل سره سم زرګونه کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې. د دې پروژې په جوړېدو سره به شاوخوا 550,000 هکټاره ځمکه خړوبه شي چې افغانستان به د غنمو له پلوه پر ځان بسیا شي. انقلاب ته مو چنار ځوانۍ ورکړي وینې مو په څپ میړانه ورستۍ ورکړي کړو دي اوس واده د زخمي تندر ملنا ای ګرانه وطنه